بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د پروژې مدیریت یا پروجیکټ منیجمنت دریم درس ته راځو. مخکې مو په ځینو موضوعاتو بحث کړی و. اوس راځو د پروژې محدودیتونه یا کنسترینټس اف ا پروجیکټ. هره پروژه ځینې محدودیتونه لري چې د هماغو محدودیتونو یا د هماغو پولو په داخل کې باید پروژه ترسره شي. د پروژې اساسي محدودیتونه درې دي. یو کاست دی یا مصارف، بل وخت ده او بل سکوپ یا د پروژې هدف ده. یعنی پروژه باید د ټاکل شوي بودیجې سره ترسره شي، په ټاکل شوي وخت کې ترسره شي، او د پروژې هدف باید لاسته راشي. لکه سکوپ مو مخکې هم تعریف کړی چې سکوپ څه ته وایي. البته دغه درې محدودیتونه د کیفیت په نظر کې نیولو سره، یعنی کله چې هدف لاسته راځي باید ټاکل شوي کیفیت سره، هغه مخکې چې په نظر کې نیول شوی دی هماغه کیفیت سره لاسته راشي. داسې نه وي چې هدف لاسته راشي خو کیفیت په نظر کې ونه نیول شي. کله کله داسې هم کېږي چې کوالټي بیرون ولیکل شي، سکوپ داخل کې ولیکل شي. مهمه نه ده. دغه مثلث ته د پروجیکټ منیجمنت مثلث یا ترینګل اف منیجمنت یا آیرن ترینګل یعنی اوسپنیز مثلث هم وایي، چې ځینې وخت په پوښتنو کې هم راځي، د پی ام پی په سوالونو کې هم راځي. نو دا د پروژې اساسي محدودیتونه دي. البته محدودیتونه له دې څخه زیات هم کېدلی شي. مثلا وخت، مصرف، کیفیت او هدف مو مخکې ذکر کړم. کېدای شي منابع هم د پروژې په محدودیتونو کې راځي. یعنی هره پروژه محدودې منابع لري. داسې نه دی چې منابع دې لامحدوده وي، یعنی محدود دې نه وي. څومره چې که پرسونل وایو یا ځای وایو یا پیسې وایو دا دې محدود نه وي. نه، دا محدود دي. بل ریسکونه دي یا خطرونه. هره پروژه ځینې ریسکونه لري یا ځینې خطرونه لري. یعنی هیڅ کله امکان نه لري چې یو پروژه دې ریسک فری یا بې خطره اوسیږي. هغه د ریسکونو بحث انشاءالله وروسته راځي. په ریسک منیجمنت کې تفصیلي ورباندې غږیږو، خو دلته یې کلن ذکر کو. د ریسک مثالونه ورکو. مثلا خرابه هوا ده، زلزله ده، دا طبیعي ریسکونه دي چې له دې څخه چاره نشته ده. یعنی موږ باید د پروژې پلان د دغه ریسکونو په نظر کې نیولو سره جوړ کو، او دا باید د پروژې په پلان کې په نظر کې ونیسو. د موادو قیمت جګېدل دي، د کارګرو کمبود ده، یعنی بشري منابعو کمبود ده، د دولت پالیسي بدلیدل دي، د امنیتي وضعیت خرابېدل دي. دا ریسکونه دي چې یو پروژه کې مخکې له مخکې نه په نظر کې نیول کېږي، او پروژې ته چې پلان جوړېږي دا ریسکونه حتما په نظر کې نیول کېږي. دا بیا د پروژې په ټیم پورې اړه لري چې څه قسم د دې ریسکونو لپاره پلان جوړوي او څه رقم پالیسي جوړوي. دلته د دوه مثلثونو په شکل باندې هم ښکاره کېږي دغه شپږ دانې محدودیتونه. د دغه فاکتورونو یا د دغه محدودیتونو ترمنځ داسې یوه رابطه موجوده ده. که چیرې یو فاکتور تغییر کوي نو حتما حد اقل په یو بل فاکتور باندې هم حتما تاثیر کوي. حد اقل په یو باندې، په ډیرو باندې تاثیر کوي، خو که په ډیرو نه کې په یو باندې حتما تاثیر کوي. مثال که چیرې یو پروژه 12 میاشتې وخت ولري، یو کال پروژه ده، د پروژې مالک غواړي چې دغه پروژه په 8 میاشتو کې خلاصه کړي، یعنی 4 میاشتې د پروژې وخت کم شي. نو طبعا چې کله د پروژې وخت کمیږي له هغې سره مصارف اوچتېږي. باید پیسې ډېرې مصرف شي تر څو چې پروژه په کم وخت کې خلاصه شي. امکان لري په کیفیت باندې هم تاثیر وکړي، او امکان لري په هدف باندې هم تاثیر وکړي. یعنی مثلا دا پروژه 4 میاشتې کمه شوې ده. اوس دلته د پروژې مالک یا د کار مالک خپل لومړیتوبونه تعینوي او د پروژې د مدیریت د ټیم سره شریکوي. هغوی بیا ورته ځواب لټوي. که چیرې پیسې مصارف محدود وي، یعنی بودیجه ډیره ونه لري، نو مجبور دي چې په کیفیت او هدف کې تغییر راولي، کیفیت راټیټ کړي او هدف کم کړي. او که چیرې لومړیتوب کیفیت او هدف لومړیتوب ولري او بودیجه محدوده نه وي، یعنی اضافي مصارف او امکانات هم موجود وي، نو بیا کیفیت او هدف ثابت ټاکي او یعنی په هغه کې تغییر نه راولي. مصارف لږ څه اوچتوي چې دا د هغه پروژې د مالک
په لومړیتوبونو او د هغې په امکاناتو پورې اړه لري. دا د پروژې محدودیتونه وو. بل د پروژې په پروژه کې مصارف او ریسکونه له وخت سره څه رابطه لري. دلته ګورو د ایکس په محور باندې د پروژې وخت ښودل شوی ده او دلته هم خپله درجه ده د کم نه زیات طرف ته. د څومره چې د پروژه مخکې ځي یا د پروژې وخت تمامیږي، پروژه آخر ته رسیږي، هماغومره مصارف زیاتیږي، وخت په وخت مصارف زیاتیږي اوچتیږي چې بالاخره د پروژې په ختمېدو سره ټوټل مصارف د مصارفو مجموعه لاس سره دي چې هغه به نظر مخکینیو ورځو ته طبعا چې زیات وي. دې ته مو باید فکر وي چې مخکې مو ذکر کړی و چې ډېر پرسونل او ډېر مصارف د پروژې د تطبیق په مرحله کې ترسره کیږي. دلته بحث د مرحلې نه ده چې موږ مرحلې سره ارزیابي کړو چې په کومه مرحله کې ډېر مصارف کیږي، په کومه مرحله کې کم مصارف کیږي. دلته مجموعي مصارف دي. د مصارفو مجموعه طبعا چې 10 ورځې، 20 ورځې، 13 ورځې، 40 ورځې، بالاخره پروژه ختمیږي. د پروژې په پای کې یا د پروژې په آخر کې د مصارفو مجموعه لاس سره راځي او ګراف اوچتیږي. دلته هغه مخکینی بحث سره دا باید ګډ نشي. همدارنګه ریسکونه او انسرټینټي یا ابهامات، مبهموالی، څومره چې پروژه مخکې ځي، پروژه د کمیدو خواته ځي، طبعا چې کار تر سره کیږي، د پروژې هدف لاس ته راځي. څومره چې هدف لاس ته راځي، پروژه آخر خواته ځي، طبعا چې ریسک کمیږي او ابهامات کمیږي. بالاخره د پروژې په ختمېدو سره ریسکونه هم خپل هغه آخري حد ته راځي او کمیږي، خلاصیږي. نو دا و د نن ورځې درس. له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. هیله ده چې دا ویډیو در سره شریکه کړئ او که کومه پوښتنه یا نظر ولرئ نو له موږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه موږ ته د قدر وړ دي او موږ ته لا حوصله راکوي او په دې شکل باندې به وکولی شو چې لا پرمختګ وکړو او لا اصلاحات راولو او درس په ښه شکل باندې تیار کړو. ډېره زیاته مننه. د یو آباد، ارام او سوکاله افغانستان په هیله.